روایت کې راځي د دغه ورځې مبارکې په میاشت کې د ليلة القدر په شپه چې ملائکې راشي مځکې ته دومره ملائکې وي چې اندازې نه وي. کله چې سهار شي جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي ځئ بېرته طرف د اسمان ته، ملائکې ټولې ورجمع شي مکې معظمې شاوخوا ته، او بیا د جبرائیل امین نه پوښتنه وکړي الله تعالی د امت رسول الله سره څه معامله وکړه. جبرائیل علیه السلام ورته الله د دغه امت مسلمانان ټول وبخل خو څلور ډلې بیا هم نه وبخلې الله به دې وساتي. یو هغه څوک چې مور پلار ته ناراضه وي، عاق الوالدین وي، مور پلار ته خفه وي چې تر څو یې توبه نه یې ایستلې مور پلار یې نه یې خوشحاله کړې د ليلة القدر په شپه نه وکړل کېږي. دوهم هغه خلک چې د خپلوانو سره خپلوي قطع کړي، وسیله رحمي قطع کړي، په مړي په ژوندي باندې نه سره ورځي، سلام نه سره اچي، ورونه دي، ورېرونه دي، اتره زمن دي، ماماګانو خورېنه دي، ترورزیان دي، دا ټولو کې وسیله رحمي فرض ده. دغه چې وسیله رحمي قطع وي چې تر څو پورې خپل منځ کې جوړه نه یې سره کړي الله یې ليلة القدر په شپه نه وکړي. درېیم هغه ډله چې د نفس مسلمان سره خپل نه ده، مسلمان دا مسلمان په دنیایي خبره ورسره خفه شوی او تر درې ورځو نه دا خفګان اوښ شو چې تر څو یې توبه نه یې ایستلې او بېرته یې جوړه نه یې سره کړې د ليلة القدر په شپه نه وکړل کېږي. څلورم شرابي چې هغه په دغه وخت کې هم شراب څښي نو د ليلة القدر په شپه باندې نه وکړل کېږي. اوس موږ وګورو مسلمانانو ته روژه مبارکه تېره شي، اختر راشي د خوشحالۍ ورځ ده، خو ورور د ورور نه خفه ده نه ورځي، تربور د تربور نه خفه ده نه ورځي، تره وراره سره خفه دي یو بل ته نه ورځي، ترور او خوریو سره خفه دي یو بل ته نه ورځي، زوی او پلار سره خفه دي یو بل ته نه ورځي، مسلمان دي مسلمان سره خفه ده یو بل ته نه ورځي. د اختر ورځ ده، اعلان به د مغفرت کېږي، خو شرایطو ته خو به سړی ګوري ليلة القدر په شپه چې دا څلور ډلې نه ورکړل کېږي الله به دې وساتي. نو دا سخت سخت ظلمونه شته په مسلمانانو کې. نو قرآن وایي روژه د دغه دپاره ده چې متقي شي، او تقوا کې دا ده چې هغه صفا شو نو په صفا زړه کې بیا دا سوچ نه وي چې دا یې ولې نه راځي. صفا ته بیا دا وي چې دا یې نه راځي، دا یې د سلام نه راچي، ستړی مشي دې نه راکوي، خو زه خو مسلمان یم، د خدای نه ډارېږم، زه به سلام ورکړم ورواچوم، زه به ستړی مشي ورکړم، زه به د اختر مبارکي ورسره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل من قطعک، چا چې خپلوي نه در سره کړه ته یې ورسره وپاله، واعف عن من ظلمک، چا ظلم در سره کړی ته معافي ورته وکړه، واحسن الی من اساء الیک، د بد در سره کړي ته نیکي ورسره وکړه. دا خو اخلاق مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. دغه اخلاق مبارکه ورته نبی کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطاب مبارکه کې وایي انک لعلى خلق عظیم، یا رسول الله ته ډېرو غټو اخلاقو چېرته دي، الله یې صفت کړي. خو موږ چې امتیان د رسول الله یو هغه اخلاق په ځان کې پیدا کړو. موږ ته دا خو څه کوي لکه مخکې چې خلیفه صاحب وویل چې موږ د داسې دور کې راغلي یو چې په هر کلي هر محیط کې یتیمان راتاوړي. موږ خو د داسې عصر کې راغلي چې مسلمان دي مسلمان سره د ورورګلوۍ زندګي کړی. مسلمانان حدیث په باره کې راځي لکه یو وجود داسې ده چې په وجود کې سترګې خوږېږي ټول بدن باندې قرار وي، چې په وجود کې پخ خوږېږي ټول وجود باندې قرار وي. د چا په سترګو خو باندې درد دي، سترګو ته خوب نه ورځي. نو خو دا چې مسلمان یې خو درته ویل کېږي، لیکن زموږ مسلمانان دي څوک د اوبو نه لاندې کېږي هغه نور یې ښه ده په موږ باندې دا ښه وه، دا داسې وه ځکه اوبه په راغلې، خپلو ګناهو ته پام نه کوو. خوږي خو نشته چې په هغو باندې زړه وکړو، او یغو هغه خپلو نقصاناتو ته پام نشته چې خدای پاک عذابونه تکلیفونه د ده وجې نه راباندې راوستو، توبه دې وباسو. او په ډېرو مسلمانانو باندې د اختر په ورځو بمبارونه کېږي. موږ سره دا احساس نشته چې هغه هم داسې پلان لري رسول الله چې یو یتیم بیایي خپل بچه یې ګرځوي. په یتیم چې څوک د ظلم چاپېر پورته کړي عرش عظیم په حرکت راشي، خدای پر ته وایي ما ته اجازه وکړه چې زه په نرخلي ور ولوېږم. موږ خو کلی کور ټول د یتیمانو نه ډک ده، موږ وطن ټول د یتیمانو د کونډو نه ډک ده، موږ کور وطن ټول د مظلومانو نه ډک ده.
د چا په بندیان په بندیخانو کې په 8 کاله 10 کاله کې پراته دي ډېر داسې بندیان دي چې د مرګ او د ژوند د رکتوزه پورې نشته چاته یو وخت چا یو د بند قصه راته کړه وایي د ګربان یې کور ته رالېږلی و نه وی واده یې کړی وایي بابا زه یې داسې کړی یم چې نور دې واده نه یم د ما د طرف نه ښځه خلاصه ده نو بل چا ته ورور دې په نکاح کوې که بل څه دې دې ښځه خلاص هم شم داسې ظلمونه یې د ما سره کړي چې ته بیا د واده په ځای کې نه یم چې موږ مسلمانو ښځو ته سپي ورخوشي کېږي چې ته یې نه په پوه یې خوړل کېږي سپي دې بچ کېږي نو په داسې عصر کې واقع یو موږ د دغه باوجود نور دې ورسره برابر ده پلار دې زوی سره برابر ده تربور دې تربور سره برابر ده رسول الله په وخت اخر کې به کافران داسې در باندې راټولېږي لکه په یوه کاسه ډوډۍ کې راټولېږي موږ په یوه کاسه باندې 15 سفر سره یو ځای شو دا د مسلمانانو د خپلې بې غیرتۍ د خپلې بې همتۍ وجه ده لږ خدای طرف ته توجه پکار ده هغه رب چې په خلکو ابتلاوې راوستلي هغه په دې قادر دی چې په موږ تاسې ابتلاوې راولي هغه چې پلار یې لاس تړلی او د یتیمانو سره یې بدعملۍ کېږي چې سړي یې لاس او پښې تړلي د ناموس سره یې بېناموسۍ کېږي زموږ مسلمان دې داسې معاملې ورسره کېږي خدای نه خسته که د خدای نه ونه ډار شو د خپلو جرایمو ګناهو نه توبهګار نه شو چې خدای دغسې عذابونه په موږ باندې راولي موږ خوشحاله یو یو ناټ مې اورېده یتیمانو ته یې جوړ کړی و د اختر د شپې په متعلق کې یعنې یقین ده که دې برداشت وي چې سړی دا نفس نار ته غوږ ونیسي چې خطاب کوي لوی مور ته چې مور پلار وکړي زه چا ته ورشم چې چا سره مبارکي وکړم ما ته به څوک پیدا راوړي او دې خبره که دې ته کله اجرایې بولي